ښه راغلاست په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. نو ننني اپیسوډ یا ویډیو کې به موږ تاسو په دې خبرې کوو چې د نیټورک کوم مټیریل دي، کوم ځای څخه ترلاسه کولی شو او دا په کومو ژبو مطلب پیدا کېدلی شي. صحیح ده. نو که راشو دلته به صحیح ده، زه به د پاور پوینټ کې یو څو مهمې خبرې درته ولیکم. دلته چې دی مثلا زه ځای راخلم. صحیح ده. ښه، نو زه راځم دلته. ښه، نو موضوع خو الریډي ما تاسو ویلې ده، مطلب نیټورک مټیریلز. سمه ده. د نیټورک کوم مټیریل چې دا چې دا مثلا اوس دا مټیریل موږ سره پیدا کېږي په څو فارم باندې. صحیح ده. نو دا فارم چې کوم دي مثلا دلته موږ سره ریټن ډیټا هم شته ده. صحیح ده. موږ سره ویډیو ډیټا هم شته ده، لکه موږ تاسو کولی شو دا اکسس کو. صحیح ده. موږ سره اډیو ډیټا هم د نیټورک کېدلی شي، خو اډیو بیا دونه مشهوره نه ده. صحیح ده. عموما چې دا نیټورک ډیټا چې دی خلک اکسس کوي، یعنې ترلاسه کوي او دا استعمالوي، هغه د ویډیو په شکل وي. صحیح ده. نو که دلته راشو د ریټن ډیټا ته، نو په دې ریټن ډیټا کې چې دی موږ تاسو سره چې دی ویب سایټ سي. صحیح ده. چې د هغه څخه موږ تاسو کولی شو لیکنې ترلاسه کړو، هغه لیکنې بیا ولولو مغه مربوطه ټاپک یا اړوند ټاپک باره کې. صحیح ده. بیا مثلا موږ د نورو ځایونو څخه هم دا اکسس کولی شو. صحیح ده. ګروپس دي. صحیح ده. آنلاین فارمز دي. صحیح ده. فارم دي. صحیح ده. فارم نه، فارمز. صحیح ده. آنلاین فارمز دي. د دې څخه موږ تاسو ریټن ډیټا چک کولی شو، اکسس کولی شو. دا ټول به دلته وګورو. سمه ده. نو ښه، که اول د همدغې ریټن ته راشو، نو دا ریټن به څه دی، مثلا موږ او تاسو راځو ګوګل ته، دلته سرچ کوو. صحیح ده. نو که ګوګل کې موږ او تاسو وګورو، دلته که سرچ کړو چې ریټن نیټورک مټیریل. صحیح ده. نو ګوره دلته موږ تاسو که دلته لاندې راشو ګوګل، ښه دلته به هم لیکلي. ښه، موږ ته ګوره دونه سرچونه پیدا کړل، یعنې که دا موږ تاسو وګورو دا د میلیون شو، دا د بیلیون شو، یعنې تقریبا که غلط نشم ټریلیون ته رسېږي. صحیح ده. دا د میلیون شو، بیلیون شو، دا د ښه نو او بیلیون دي، ساري بیلیون دي. نو تقریبا 1 بیلیون ریزلټس موږ ته پیدا شول. یعنې تاسو کولی شئ دا ډیټا د 1 بیلیون ویب سایټس فارم څخه یا د هغې څخه تاسو څه کوئ، اکسس کوئ، ترلاسه کوئ. نو اول یې دغه موږ ته راکړی. صحیح ده. سټیوز سمارټ هوم ګایډ. صحیح ده. دا ویب سایټ موږ راخلاصوو. دلته ګورو چې دلته نیټورک کوم مټیریلز دي. صحیح ده. ښه، دغه موږ ته راغلي د نیټورک کمپوننټس. صحیح ده. هارډویر کمپوننټس او ډیوایسز سروسز. خو عموما دلته کې چې ده داسې ویب سایټو کې مثلا که تاسو بیا بیرته شاته بیکاپ ته لاړ شئ، دا ته نه لرې کوئ او انټر ووهئ، نو هغه هوم پیج ته به لاړ شئ. هوم پیج کې به مکمل د نیټورک باره کې ډیټا وي. نو دا هغه مشخص ټاپک دی یا هغه خاص ټاپک دی، لکه د نیټورک هارډویر کوم کمپوننټس دي. صحیح ده. ګوره دلته معلومات ورکړي دي، فایروال شو، ډیسل شو، همداسې نور. ګوره بیا شکلونه یې ورکړي دي بیرته دلته. نو دغسې ویب سایټ نه موږ تاسو کولی شو استفاده وکړو، ګټه ترېنه واخلو، ځکه ته کې بیا ډیټا پرته وي. صحیح ده. ګوره دا وایرلیس اکسس پوینټ دی. صحیح ده. پی او انجکټر همداسې ورپسې راځه. نو موږ تاسو کولی شو دغه ویب سایټ څخه څه وکړو، ګټه واخلو او استفاده ترې واخلو. نو که راشو د دې هوم پیج ته، نو دا ترې لرې کړو او دلته زه انټر ووهم، نو دا به د دې ویب سایټ هوم پیج ته موږ یوسي. صحیح ده.
ګوره نیټورکینګ وای فای باره کې پروتوکولو باره کې صحیح ده ټوټوریلز یعنی هغه کوم لارښوونې یا د نیټورک هغه کوم ویډیوز چې کوم دي هغه بیا دلته تاسو پیدا کولی شئ انټرنیټ باره کې بیا هغه نیوز کوم خبرونه موږ او تاسو ترلاسه کوو دا عموما هغه نیټورک باره کې زه تاسو ته لګیا یم صحیح ده چې کوم ځای نه موږ ډاټا موږ او تاسو څنګه کولی شو ترلاسه کولی شو ګوره بیا learn.foundry نو دا بل ویب سایټ دی IBM صحیح ده IBM یو مشهوره کمپنۍ ده په IT کې صحیح ده په کمپیوټر ساینس کې IT کې دا ډېر یو مشهوره کمپنۍ ده learn.foundry ته راځو صحیح ده دلته دا مټیریلز یا دا مواد چې کوم دي دا ریلوډ کېږي صحیح ده ریلوډینګ روان دی نو که دلته IBM ته راشو ښه د IBM تیار الریډي ریلوډ شو صحیح ده ګوره نیټورکینګ نو په دې کې به تاسو د نیټورک هغه کوم څه کار کوي د نیټورک ګوره ارکیټیکچر او ډیزاین او څنګه نیټورک موږ څه کولی شو سکیور کولی شو صحیح ده دغه مقالې دي موږ تاسو څه کولی شو ترلاسه کولی شو ګټه ترې اخیستلی شو صحیح ده different technologies لکه د نیټورک ټایپس بای سایز دي ګوره لین دی وین دی همداسې نور نو ډیټیلز ته پکې زه نه ځم جزئیات ته پکې نه ځم صحیح ده نو تر دې څخه موږ ګټه اخیستلی شو دلته که تاسو راشئ ګوره سولوشنز یعنې کوم ځای کې د یو چا مشکل دی دی ورته سولوشن لري صحیح ده دلته هغه پرایسینګ به لیکلی دی ډاکومنټس دي صحیح ده او پراډکټس دی لري چې څه شی مطلب تا ته دی جوړولی شي او حفاظت یې کولی شي دا ګوره بلاک چین شو ډیټابیسز شو ډیولپر ټولز شو همداسې ورپسې ګوره نیټورکینګ صحیح ده سکیورټي نو دلته دا بل ویب سایټ دی صحیح ده دوی ویلي چې نیټورک شي مټیریلز نو دلته تاسو استفاده کولی شئ صحیح ده د دغسې ویب سایټ نه نو که راشو همداسې ډېر دي دا سلایډ شیر هم ښه ویب سایټ دی صحیح ده نو study.com دا هم ډېر ښه ویب سایټ دی نو دا هغه ریټن ډیټا ده صحیح ده بل ریټن ډیټا ما سره دلته شته ده صحیح ده مثلا دغه ریټن ډیټا ده دا به زه تاسو سره شیر کوم یو کلاس روم به جوړ کړو ګوګل کلاس روم صحیح ده مثلا که دلته موږ تاسو راشو یو کس ګوګل اکاونټ ولري او دلته راشي چې کلاس روم صحیح ده کلاس روم نو classroom.google.com ته دلته راغی او دلته دا زما خپل شی دی کلاس روم دی چې ګوګل اکاونټ ولري کلاس روم ولیکي او هلته لاګین شي کلاس روم ته نو تا ته به خپل شی کلاس روم داسې یو صفحه راشي خو دا به پکې نه وي مثلا که تا نه یې جوین کړي دا لري زما څه دی مطلب کلاسز دي هغه ما جوین کړي نو دلته بیا موږ راځو یو نوی کلاس شی کوو جوړو نو هغه نوی کلاس چې موږ جوړوو هغه بیا د دې نه جوړېږي دلته هم تاسو کولی شئ مطلب د دې نه هم کلاس روم راولی دا دی ښه دا دی کلاس روم دا د ګوګل هغه فیصله پراډکټس دي څه شی دوی جوړ کړي دي چې نن سبا د نه خلک ګټه لري یوټیوب خپله د ګوګل دی ګوګل سرچ خپله د ګوګل دی پلی سټور د ګوګل دی نیوز شو جیمیل شو دغه میوټ دی په ده باندې مطلب آنلاین میټینګ یې کېږي ټرانسلیټ دی دا ټول د ګوګل دی صحیح ده دا میپ دی چې د نړۍ نقشه پکې موږ کتلی شو آنلاین ډول نو دلته موږ راځو یو کلاس روم جوړو چې که ته یو کلاس روم بل چا جوړ کړی ته یې جوین کړې نو دا به دا جوین به ووهي او هلته درته کوډ راځي هغه کس به تا ته کوډ رالیږي چې دا کوډ دی هغه کوډ به دلته ورکړې نو ته به کلاس روم ته جوین شي صحیح ده داسې کلاس روم ته به څه شي جوین شي که ته وایې چې نه زه خپله کلاس روم جوړوم نو کریټ کلاس ته به راشئ او دلته به ورته ووایې چې یس آی اکسپټ دلته به د کلاس روم څه ورکړي نوم مته ورکړي مثلا موږ سره دی چې نیټورک مټیریلز صحیح ده د نیټورک شی هغه مټیریلز یا مواد سیکشن مطلب کوم سیکشن پورې دا کلاس اړوند دی صحیح ده د صنف اړوند دی هغه نه تېرېږي دلته سبجیکټ ته راځو چې نیټورکس یا کمپیوټر نیټورک صحیح ده کمپیوټر نیټورکس سمه ده روم مطلب داسې که روم معلومي بیا روم هم سړی ورکوي صحیح ده زه کریټ کلیک کوم نو دی هغه روان دی ګوره کریټینګ سمه ده کلاس څه کوي کریټ کوي نو
دا زه کلوز کوم. دلته ګوره د کلاس کریټ کو دلته خو تر اوسه هېڅ هم نشته ده. تا ته وایي announce something to your class یعنې فیسبوک غوندې هغه فیسبوک کې چې تا ته وایي چې کریټ ا پوسټ که څه شی وایي که نه چې پوسټ کوې هغې باندې کلیک وکړې نو دلته هم چې ته کلیک وکړې دلته یو څه لیکل وکړه او ډن ووهه یا فکر کوم پبلش دی که ډن دی نو هغه به د کلاس روم د څه شي اپلوډ شي او څوک چې په دې کلاس روم کې هغه ټول هغه وګوري. صحیح ده دا وروسته کوو. صحیح ده ګوره پوسټ مثلا دا تا سره کلاس روم دی ته غواړې چې نور کسان دې ته څه کې راوبلې هغه یې چې وکړي جوین کړي نو ته به دا کوډ نه دی دا به کاپي کړي او هغې کس سره به یې شریکي هغه به بیا هلته راشي. صحیح ده او هغه پلس آیکن باندې به کلیک وکړي هغه وختي مې چې درته وښوده جوین به کړي کلاس روم نو بیا کولی شي مطلب ته څه پوسټ کوې هغه په دې کلاس روم کې ایډ دی نو هغه یې څه ترلاسه کولی شي. نو دا هغه د کلاس روم څه دا کوډ ده نو تاسو چې ګوګل کلاس روم ته راشئ او دغه که دا مټیریل تاسو چېرته اکسس کوئ نو دا به تاسو جوین کوئ او مټیریل به یا مواد به څه کوئ اکسس کوئ نو دا هغه د ګوګل کلاس روم څه ده کوډ ده. صحیح ده دې ځینې کاپي کولی هم شي. سمه ده نو زه دا کاپي کومه دلته زه دا مټیریل اپلوډ کوم. صحیح ده دا مټیریل چې اپلوډ کوم نو زه راځم اپلوډ زه مثلا دلته ډیټا ده نیټورک په پښتو کې. صحیح ده نو دلته راځم دې ډیټا ته دا ټول هغه مثلا د نیټورک ډیټا ده. صحیح ده دا زه کنټرول ای څه شی اوپن زه څونه فکر کوم ټول په یو ځل نه کېږي نو دا به یو کوي. مثلا زه به دغه یو لیکنه تر راوالم چې د انټرنیټ باره کې د انټرنیټ تاریخچه. صحیح ده دا به زه ګوره دا یو دانه کېږي. صحیح ده ملټیپل هم کولی شي یعنې یو نه ډېر خو هغه به بیا زیپ فایل کې اچوي او هغه زیپ فایل دلته اپلوډ کېږي. صحیح ده نو زه ورته وایم چې هسټري آف انټرنیټ. صحیح ده in پښتو. سمه ده او دلته چې پبلش نو دا چې دا د انټرنیټ تاریخچه دا پبلش شوه او دا په دې کلاس روم کې د هر هغه څوک چې دا کلاس روم جوین کړي د دې کوډ په واسطه باندې نو هغه دا څه کولی شي اکسس کولی شي دا مواد. تاسو سمپل کولی شئ دلته په دې کلیک وکړئ او دغه تاسو سره خلاصېږي دا بیا تاسو ډاونلوډ کولی هم شئ. صحیح ده ګوره چې انټرنیټ څنګه منځته راغی او بیا څه شی ټول دلته منشن شوي دي. صحیح ده لیکل شوي هغه نوره ډیټا به زه هم شریکه کوم تاسو سره. سمه ده نو دا څنګه ډاونلوډ کولی شئ نو په ده به رایټ کلیک وکړئ او اوپن لینک نیو ټیب دی فکر کوم نیو ټیب دلته دې ټیب کې چې خلاص شو په دې باندې کلیک وکړئ دا ستاسو سیسټم ته څه کېږي ډاونلوډ کېږي. سمه ده نو دا هغه ریټن ډیټا ده. صحیح ده دا چې ده هغه ریټن ډیټا ده. اوس چې دا موږ سره مثلا ویډیو فارم کې دغه تاسو چې کوم ویډیوز ګورئ په دې پلی لیست کې د خپل ویډیو فارم کې ده. صحیح ده مثلا تاسو کولی شئ د دې څخه چې وکړئ استفاده وکړئ. یوټیوب کې تاسو کولی شئ ډېر زیات مواد ترلاسه کړئ د نیټورک باره کې. سمه ده مختلف قسم چینلې دي نو تاسو کولی شئ د هغه چینل څخه چې وکړئ ګټه واخلئ او استفاده ترې وکړئ. مثلا دغه چینل شو چې نالج ورډ په نامه. صحیح ده دا زموږ چینل. بل چینل که تاسو یو ښه چینل وښایم نو ګوګلستان دی. صحیح ده ګوګلستان کېدای شي تاسو سره ګټور واوسي دا به په پښتو کې دی. سمه ده بل چینل چې دی مثلا دا یې په انګلیسي کې دی چې ډیوډ بامبا. صحیح ده د یو ښه یوټیوب چینل دی مطلب تاسو کولی شئ څخه د نیټورک باره کې معلومات ترلاسه کړئ. سمه ده نو همداسې کولی شئ نو ته چې یوټیوب ته لاړ شئ نو هلته ولیکئ چې نیټورک مټیریلز یا نیټورک
تاسو ته به ډېر زیات چینلې راشي صحیح ده. یا ګوګل کې سرچ کړئ نو هلته به تاسو ته لیست راشي او هغه لیست بیا تاسو په چیش کې شیر کړئ په یوټیوب کې سرچ کړئ او تاسو به راشي. یو بل ښه چینل مطلب د یوټیوب چې دی هغه سایبر پښتو ده صحیح ده. نو کنټنټ چې ښه دي، مواد یې ښه دي، ویډیوز ښه برابروي، نو دا هغه چینل دي. بل اډیو کې موږ تاسو کولی شو وګورو چې مطلب ځینې وخت داسې چې مثلا پاډکاسټ وي صحیح ده. پاډکاسټ موږ سره یې دا په آیفون کې مي او په انډرویډ کې مي صحیح ده. پاډکاسټ دا یو اپلیکیشن وي. دې اپلیکیشن ته چې تاسو ورشئ تاسو خالص پکې اډیو اورېدلی شئ، یا سندره یا مثلا ډسکشن وي د یو څه باره کې بحث وي، او یا مطلب د سکیورټي باره کې، د سایبر امنیت باره کې صحیح ده، یا د روغتیا په باره کې، هیلث، همداسې انجینیرینګ باره کې مختلف قسم موضوعات دي. هغه باره کې چې دی د اډیو برابروي او بیا هغه اورېدونکي اوري صحیح ده. نو دا هغه د نیټورک باره کې تاسو ما لږ معلومات درکړل چې تاسو د نیټورک هغه مټیریل کومو لارو څخه لاسته راوړلی صحیح ده. ځینې نورې لارې هم دي، مثلا دا هغه مشهورې وي چې ما درته وښودلې صحیح ده. نو په دې هیله چې ستاسو دغه کومه ویډیو چې ما برابره کړې وه د نیټورک مټیریلز اکسسینګ باره کې چې مې نیټورک مټیریلز څنګه ترلاسه کړو، تاسو ته ګټوره تمامه شي صحیح ده. مننه. او یو بله یادونه کومه چې دغه د ګوګل کلاس روم دغه کوډ چې کوم دی دا به زه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم که څوک دغه کلاس روم جوین کوي بیا صحیح ده. د دې ډیټا دپاره دلته به ځان ته ریټن ډیټا نه وي صحیح ده. دلته به مثلا د نیټورک باره کې به څه شي اډیو ویډیو همداسې لیکنې بڼه باندې به صحیح ده دلته معلومات خپرېږي، هر څوک کولی شي د دې څخه شي کې اکسس کې ترلاسه کړي. مننه.